هغه عظیم الشان پیغمبر چې د هغه دپاره ابراهیم علیه السلام د رسول الله د زمانې نه 4,000 کاله مخکې دعاګانې کړې وي، او حضرت عیسی علیه السلام خپل قوم ته د هغه د راتلو زیری ورکړي وو. رسول الله مبارک په فرمایل انا دعوة ابي ابراهيم وبشارة اخي عيسى، زه د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا یم او د خپل رور عیسی علیه السلام زیری یم. ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې بنیادونه پورته کوي او خپل بچی اسماعیل علیه السلام ورته کاڼی او خټه ورکوي او په ژبه مبارکه باندې دعاګانې دي. قرآن د هغې ذکر په دې کلماتو کې کوي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اے زما خوږه پیغمبره، هغه وخت م یاد کا چې کله ابراهیم او اسماعیل علیهم التسلیمات د خانه کعبې بنیادونه پورته کولو، لیکن په ژبه باندې دا مبارکې کلمې وي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مولا زمونږ دا عمل په خپل دربار کې قبول کا، ته بېشکه دعاګانې اورېدونکی، دعاګانې قبلونکی او د زړه په مرادونو باندې خبردار یې. موږ خو خاص ستا په حکم باندې د دې مبارک کور دیوالونه پورته کوو. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. خدایا مونږه د خپل ذات تابعدار وګرځې او زما په اولاد کې تابعدار پیدا کی. وارنا مناسکنا، خدای د عبادت طریقې مونږ ته وښیه، خاص کر د حج احکام پروردگار مونږ ته وښیه. وتب علینا، که په دې کار کې مونږ نه څه کوتاهي وشي خدای رجوع بالرحمت وکړي. انک انت التواب الرحیم، خدای ته توبې قبلونکی او ډېر مهربان. او بیا بل دعا کوي ربنا وبعث فیهم، خدای زمونږ بچو کې داسې پیغمبر پیدا کی. ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، عظیم الشان پیغمبر یتلو علیهم آیاتک، چې ستا د کتاب آیاتونه په خلکو باندې لولي. ويعلمهم الكتاب، او دا کتاب تعلیم هم ورکوي. او ويزکیهم، او دا زړونه هم پاک کی. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. خدا ته غالب ہے، ستا حکمتونه دار سنه زیات دي. نو رسول الله مبارک وایي چې زه د خپل نیکه دعا یم. او عیسی علیه السلام یو ځل قوم ته تقریر کولو، په موجوده انجیلونو کې موجود دي. انګریزانو د انجیل په مختلفو ژبو کې ترجمې کړي دي. په یو انجیل کې اوس هم دا عبارت موجود دی، اردو کې انګریزان د هغې ترجمه کوي. عیسی علیہ السلام قوم تو وئی میں تم کو بہت کچھ کہنے والا نہیں کیونکہ میرے بعد افار قلیت آنے والا ہے. زتا ستو اگدی اگدی نصیحتنا وعدنا نکوم ذکر زمان رستو با افار قلیت راضی. منگا چی دا افار قلیت تکے پا قدیم لغت کی عبرانی کو کتو دا دی مانا احمد دا. قرآنم وئی کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد. نو دا رسول اللہ مبارک دا پارا دی تمام آسمانونو گردش کولو، دا د انوار او د سپوږمۍ رڼاګانې منتظرې وي چې کله به نبی آخر الزمان راځي. الله تعالی نبی آخر الزمان راوستو او د رسول الله د پیدایش په وخت کې عجیبه عجیبه خبرې څرګندې شوې. د قیصر او د کسرا
د بنگلو هغه منارې ځان ته را پرېوتې د ایران آتشکده چې زر کاله نه وه مړه شوي ایران کې آتش پرستو هغه یې اور خپل خدای ګڼلو او زر کاله مسلسل هغه آتشکده نه وه مړه شوي او ناڅاپه هغه مړه شوله د ساوې نهر ځان ته وچلو او عجیبه عجیبه خبرې څرګندې شوې او د جناتو او د شیاطینو بره داخله بالکل بنده شوه نو تمام کائنات حیرانو چې په دې عالم کې کم نوی کار راغی چې دا نظام دومره بدل شو دا د رسول الله د راتلو په وخت کې الله تعالی دا نښې څرګندولې اوږدې قصې دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وړوکوالی د پاک دامنۍ وړوکوالی دی وړو بچو ورته تعال نلعب راځه چې لوبې کوو رسول الله به ورته ووایي انا لم اخلق لهذا زه دې خبرو دپاره نه یم پیدا وړو بچو به وس کولو د ماشومانو دا طریقه ده چې بل ماشوم هم ځان سره په لوبو کې اخته کي بار بار به ورته تعالی نلعب راشه لوبې کوو رسول الله به ووایي انی لم اخلق لهذا زه دې ته نه یم پیدا او ځواني د عفت د طهارت د صداقت زندگی ده او بیا تمام ژوند د الله تعالی په طاعت او عبادت کې چې کوم نه تیر شوی دی او د نبوت نه مخکې رسول الله مبارک به غار حرا ته راتلو او هلته به عبادت کولو په مکه مکرمه کې یو غر دی هغې ته جبل نور وایي او دا د خانه کعبې نه به جانب مشرق دی چې سړی منا ته ځي نو په لاره کې دا جبل نور ښکاري په دې کې بره یو غار و هغې غار ته غار حرا وایي هغه غار اوس هم موجود دی حاجیان بره ځي او هلته کې هغې غار کې بیا کیني یو دوه رکاته مو کي ډېر حاجیان هلته کې کله نه کله شپه هم تېره کي څه په عجیبه دی کې دا غار دی رسول الله به دې کې د الله تعالی عبادت کولو د ابراهیم علیه السلام د عبادت په طریقو باندې بیبي خدیجې به ورته ککوړي یا لکه مونږ کې زمونږ وطن کې هم دا روایت دی چې یو طالب سبق ته ځي نو مور ورته ککوړي غنځاخي یا کلچي وکړي چې زما دا بچی به سوره دې استعمالوي نو رسول الله مبارک به د کور نه هغه ککوړي راړل کله اوره دی کله اتره دی دغې غار کې به عبادت کولو یو ورځ ورته فرشته راځي او رسول الله مبارک ته وایي اقرأ لولا پیغمبر علیه السلام وایي لست بقارئ بعض روایتونو کې راځي ما انا بقارئ ما خو سبق نه دی ویلی فرشته ورته بیا وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق او رسول الله مبارک بیا وایي ما انا بقارئ بیا فرشتې رسول الله مبارک د خپلې سینې سره یو ځای کو او هغه علوم د رسول الله مبارک سینې ته منتقل کړل او دا تمام صورت ورته واورولو اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق رسول الله مبارک توحی رالا او د نبوت تاج ورته په سر باندې کېښودو رسول الله مبارک کور ته راځي پر رسول الله مبارک باندې تبه راځي او بیبي ته وایي زملونی ما کمبل کې بند که ما باندې کمبل واچوئ بیبي خدیجه پې کمبل اچوي رسول الله مبارک باندې سړلی وي تبه راځي بیبي ته تپوس کوي چې څه وجه ده وی دغسې غر کې زه په عبادت کې مشغول وم او یو مقدس غوندې شی راغی او راته وی اقرا ما ورته وی ما انا بقارئ رسول الله مبارک ته ډېر لوی تکلیف و وحی ډېر ګران شی دی بیبي ورته تسلي ورکوي کلا والله لا یخزیک الله ابدا خدای به تا نه رسوا کوي انک لتصل الرحمه تو خو د خپل خولۍ خیال ساتي تو خو د غریبانانو مدد کې تو خو د مصیبت زدو مصیبت لرکې ته دا کې او بیا بیبي د خپل تره زوی ته دی او څوک وایي د تره دی ورقه ابن نوفل
هغه د آسماني کتابونو ماهر و. هغه ته رسول الله بوتلو، ټوله قصه رسول الله ورته واوروله. ورقه وایي چې ته پیغمبر یې، دا په تا باندې وحی راغلی ده، دا جبرائیل امین فرشته ده، دا به مخکینو پیغمبرانو ته هم دغسې وحی راړله. کاش ډېر بوډا یم. ورقه ډېر بوډا و. کاش چې زه ځوان وی، لنصرتک نصرا معذرا، ما به ملاتړله ستا خدمت کولو. دا د مکې خلک به تا وباسي. رسول الله مبارک وی ښه دی به ما وباسي، او مخرجیهم، دی به ما وباسي. حالانکه رسول الله مبارک باندې به کافرانو خپلې جګړې فیصله کولې. د رسول الله مبارک سره به امانتونه کېښودو، او رسول الله په خپل قوم کې په الصادق الامین باندې مشهور و، رښتونه او امانتدار. ورقه ورته وی چې او هر پیغمبر چې د الله تعالی د وحدانیت هغه درس قوم ته ورکړی دی، بیا قوم د هغه سره دشمني چې کوم نه شروع کړې ده. به هر حال پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی نبوت ورکو، او رسول الله مبارک خلقو ته د توحید هغه درس ورکولو. همغه خلق چې رسول الله مبارک ته به الصادق الامین وي، هغه د رسول الله مخالفه شو. رسول الله مبارک باندې ابوبکر صدیق، بیبي خدیجه الکبرى، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او صحابه ایمان راړل چې کوم نه شروع کو، او کافرانو باغی ته تکلیفونه ورکولو. بلال ایمان راړي او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وای، نو امیه به پیرا باندې کل په دواړو لاسو والو به چې دا کلمه پریده. هغه به وی الله احد الله احد الله احد، خدای پاک یو دی، خدای پاک یو دی، لا اله الا الله، اله معبود یو د الله تعالی ذات. امیه به ستړی شو. نه ابو جهل به ته د موقع زی درته وام، هغه به هم پې ستړی شو. غلامانو به وی مونږ ته راکه، لیکن بلال به نه ستړی کېدو، هغه به وی الله احد الله احد. د بلال په خپو کې به پړی واچول، د مکې مکرمې په سنګلاخو کوڅو کې به راښکلو. سپي ته هم سړی هله پړی خپه کې اچوي چې مردار شي. د رسول الله هغه پاکباز وفادار ملګري په دغه جرم کې به راښکل چې هغې به د لا اله الا الله چې کوم دنو کلمه وي. او د رسول الله مبارک په ذات به خلک راتلل او زارېدل او قربانېدل به. او حالانکه رسول الله با اربع خلق تداوي، انی لا املك لكم نفعا ولا ضرا. قدم په قدم رسول الله دا فرمایل، انی لا املك لكم، زنیم مالک تاسو د پاره لغون نفهم نشم در کوله او لغون ضررم در نشم لر کوله. بار بار رسول الله دا وی. نو کم یو شیو هغه کم مقناطیسی طاقتو چې ابوبکر، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف غندلولوی خلق دان ته چې کوم دنو راښکل. رسول الله مبارک سره مال او دولت نو، رسول الله سره ځمکې نه وي، رسول الله سره باغونه نو، رسول الله سره د وزارتونو او د ایمنیو د ام پی ای هغه سیټونه نو چې هغه ورته ورکولو. کم یو شی دی چې رسول الله مبارک بار بار ورته وایي انی لا املک لکم نفعا ولا ضرا، او بیا هم خلک د رسول الله مبارک نه ځان قربانوي. او عمر چې د کور نه توره په دې نیت راغشتي وه چې د رسول الله سر قلم ومه، ځکه خلکو ورته وی چې ته خو ډېر بهادر او د دې سړي ملګري لګیا ده سیوا کېږي، د رسول الله نوم یې واغشتو او دی لګیا دی زمونږ د بوتانو بد وی. عمر یې غوسه کو، عمر کور ته ځي، توره د تیکې نه راوباسي او په دې اراده را روان دی چې بس د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فیصله کوم. په لاره کې په ډېر جوش جذبه کې را روان دی او صحابي
پوه شو چې دی خو په بده اراده روان دی. وی عمره څه کې؟ وی ځم که نه د رسول الله نوم یې واغېستو د سر قلمو لګیا دی زمونږ د پلارانو د خدایانو بد وی او لګیا دی رز تر رزه ملګري سیوا کېږي. هغه ورته مړه اول خو د خپلې خور خبر واله، خور چې د په ایمان راړلی. د صحابي مقصد دا و چې سړی په خور باندې میني، نو دی به د خور نه د اسلام خبرې واوري، نه د خپله اراده به پرېږدي. صحابي هم ډېر کمال کړی دی. حضرت عمر یې د خپلې رایې نه بل طرف ته کو. هغه اول د خور کور ته لاړو او غوږ یې کېښودو، نو واقع هغوی د قرآن مجید تلاوت کولو. یو صحابي د ده خور ته او د هغې خاوند ته قرآن خیلو، د دروازه ډبوله. خور ته پته ولګېده چې دا ډباره د عمر دی. نو هغې یکدم هغه صحابي دننه کو چې ته دننه پټ شه، دا زما ضرور د لاس ډباره معلومیږي. او د قرآن مجید هغه پاڼې مبارکې بره کېښوي او بیا راله عمر ته دروازه لرې که. عمر چې دروازه کې دننه شو، نو خور یې په دې مخ باندې وواله، داسې وواله چې هغه سترګې بلکل ورته ړنده که، قریبه و چې ړنده شوې وې. هغه هم د عمر خور ووي عمره که زما بدن پوټه پوټه کې او زما هډوکي چوره چوره کېده به د لا اله الا الله چې کوم دنو کلمه ویم. دې خبرې په عمر باندې اثر وکړي دا تاسو څه وي. او قرآن مجید پاڼو ته لاس کوي، ده ته لاس کول نه شي، ته پلیت یې. دې خبرې مې په اثر وکړو. دې ته به څنګه لاس کوم؟ وی اول بلام به ځان به پاکې. عمر لګیا دی ځان پاکوي او بیا راځي د قرآن مجید پاڼې ورته خور ورکوي او دی د هغې تلاوت کوي. مفسرین لیکي چې هغه کم آیاتونه وو. زیات مفسرین وایي سوره طه و. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. آیاتونه د سوره طه وایي او په زړه باندې باقاعده اثر کوي. یو څو آیاتونه وایي او د سترګو نه اوښکې بهېدې. خور ته وایي شابه ما رسول الله مبارک ته بوځه او د رسول الله مبارک په خدمت کې حاضرئ. رسول الله مبارک د ارقم په کور کې پناه نیولې وه. صحابه ورته وایي چې عمر را روان دی. رسول الله مبارک وایي پرېږده چې راشي. رسول الله ورته وایي عمره تر څو به په باطله باندې. او د دې نه یو څو ورځې مخکې رسول الله دعا کړې وه. هغه دعا خدای قبوله کړې وه. اللهم اید الاسلام باحد العمرین. خدای دا اسلام مضبوط کی چې ابو جهل اسلام راړي یا عمر. نو الله تعالی دا دعا په عمر باندې ولګوله. عمر د رسول الله په قدمونو کې پریوزي او کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تمام خلقو په زور باندې کلمه وایي. د عمر پر راتلو پوره انقلاب راغی. عمر اعلان وکړو چې دې نه مخکې خو رسول الله او صحابه به پټ مونځونه کولو، اوس په موږ د خانه کعبې په خوا کې مونځ کوو. که یو سړی خپله مور بوره کوي یا بچي یتیمان کوي ما پسې دې راشي. دا کم شی دی چې عمر توره دې اراده باندې راغښتې وه چې د رسول الله سر به قلم کوم او هغه راځي د رسول الله په قدمونو کې پریوزي او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي. دا د قرآن هغه حقانیتو، دا د قرآن مجید هغه مقناطیسي طاقتو چې چا به د دې آیت واورېدو ځان ته به ایمان و اسلام راړلو. زماد ازدي د ازد قبیلې یو لوی نیک سړی دی. دی به د یمن نه راغی نو د مکې خلکو به ورته ماشومان او بیماران بوتل، په دې ماشوم دم واچوه، په دې ناجوړه باندې دم واچوه. دی یو دل راغی او د ده د رسول الله سره ډېره یارانه او تعلقو. زماد ازدي خبر نه د محمد مازغه خراب شوي دي، اخو لیونی شوی دی، اخو لګیا دی د بوتانو بد وی. ورشه اول په هغه دم واچو. زماد ازدي راځي د رسول الله مبارک
سره همدردي کوي چې یاره خبر شوی مجي تاسو ته دماغي تکلیف رسیدلی دی. خلک وای رسول الله مبارک ورته زما دې ازدي زما خبرې واوره کدا د لیوانو خبرې ما باندې دم واچو کني زما مرګره شه. رسول الله مبارک ورته خطبه وای نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اوږده خطبه وای او د زما د دې د سترګو نوخ کې وایي اسلام راړي او د اشهد ان لا اله الا الله کلمه وای. طفیل ابن عمرو دوسی د دوس قبیلی لو شاعر قادر الکلام شاعر اغم د رسول الله سره تعلقاتو یو دل یمن راغه خلق ورته طفیلا تا بچ د کم سړی سره خبرې کولی اغلی ونه شوه ده ګوره داغه مجلس تلان نشي هغه سره داسې جادو ده هغه سره داسې سحر ده چې د پلان نکه مذهب باندې پریخي. طفیل ابن عمرو دوسی وای چې د رسول الله کور طرف ته بدنتلم او که سکار به مې پیدا شو نو ما به په غوګونو کې مالوچ واچول د مالوچو بوجي چې د دې سړی आवाज په ما ونه لګي. یو ځل مېړه کې رااله چې لکه ښه شاعري راشه ورسره مقابله وکړه ورسره مناظره وکړه. د رسول الله په خدمت کې حاضر شم فسلمت علیه پر رسول الله میں سلام واچولو فرد علی السلام رسول الله دا سلام جواب را کړلو وعرض علی الاسلام اسلام را تمحققو وتلا علی القرآن او دا قرآن مجید تلاوت وکړلو فاسلمت وآمنت ما اسلام و ایمان راړلو وقلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا رسول عظیم دی الله تعالی ذکر ورته وی انک لا على خلق عظیم. الله اکبر. الله چې اوسې تعظیم وای د دې پیغمبر اخلاق کریمانه به څومره عظیمی. حالانکه الله تعالی د تمام آسمانونو زمکو ته د ټولو کائناتو ته قلیل ویل دی. قرآن وی قل متاع الدنیا قلیل قل اوه زما پیغمبرا متاع الدنیا قلیل دا تمام ساز و سامان دا دنیا دا تمام شمسی او قمری نظام دا سماوی نظام دا اردی نظام دا جوی نظام دا تمام کائنات قلیل لی. او اللہ تبارک و تعالی دا رسول اللہ اخلاق کریمانہ اتوئی انک لعلا خلق عظیم. اللہ تعالی وی ورفعنا لک ذکرک اے پیغمبرا ستا ذکر ما ډیر بلند کو. مؤذن پنځو مندونو ته روزانه پنځه ځله اذان کوي او د الله تعالی د وحدانیت ته شهادت نه پس د رسول الله د رسالت اقرار او اعتراف او گواهی ورکوي. اشهد ان لا اله الا الله بیا ورپسې وای اشهد ان محمد رسول الله. ذکر حسان ابن ثابت وای چې وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. الله تعالی د محمد نوم د خپل د محمود نوم نه مشتق کړی. رب العالمین محمود دی او دا محمد دی. او الله تبارک وتعالی ورته ذکر ډیر چې کوم دنو هغه پورته کو اذا قال في الخمس المؤذن اشهد. الله تعالی د ذکر بلند کړو او هر مار چې مؤذن اذان کوي نو اشهد ان لا اله الا الله پس اشهد ان محمد رسول الله وي. دغه وجنه سلور واړه امامان امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد په دې باندې متفق دي چې د رسول الله د قبر مبارک خاوره چې هغه د رسول الله د مبارک د جسم سره پیوسته
دا مبارکه خاوره د عرش او د کرسی د لوح او د قلم د هر څه نه چې کوم دنو افضله ده. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر په تمام مخلوقاتو کې رسول الله افضل ترین موجودات، احسن ترین کائنات او اجمل ترین مخلوقات ته. په دې باندې تمام امت چې کوم دنو هغه متفق ده. او شیخ الاسلام ابن القیم په یو رساله کې لیکي چې زمانه چا تاسو کو چې خانه کعبه افضل ده او که د رسول الله مبارک حجره چې کوم کې رسول الله مبارک دفن ده، وی ما ورته وی که تشه حجره والی تشه حجره نو خانه کعبه ته افضل ده، او کنه حجره کې د رسول الله مبارک ذاتم ورسره والی یعنی حجره سره ده رسول الله مبارک د ذات نه، نو بیا د عرش او د کرسی او د لوح او قلم نم د افضل ده. نو رب العالمین رسول الله مبارک ته ډیر لوی شان ورکړی دی. حاجی محمد امین او نور شعرا چې کوم دا اشعار وای دا د دې عظیم شان پیغمبر سره د مینې او د عقیدت په دنیا کې په لکونو قصیدې د دې عظیم شان پیغمبر په تعریف کې لیکل شوي دي. انګریزی کې قصیدې شته، په عربی کې خو انداز نشته. هندوانو، سکانو او د دنیا کافرانو هم د دې پیغمبر په تعریف کې باقاعده قصیدې لیکلي دي او هغه قصیدې چاپ شوي دي. الرشید یو رساله کې د هندوانو، د سکانو، د کافرانو باقاعده چې کوم دنو قصیدې دي. نو الله تعالی دې عظیم الشان پیغمبر ته ډیره قرآن په ټولو معجزو کې بیا لویه معجزه ده. په تمامو معجزو کې لویه معجزه د رسول الله مبارک قرآن پاک دی. رسول الله مبارک چې مدینه منورې ته راغی نو مدینه منوره کې تبې وي، مدینه منوره کې بیماری وي، ابو بکر صدیق هم ناجوړو او بلال هم ناجوړو، صحابه او تبې او په بیمارو کې مبتلا وو. ابو بکر سخت تبه کې اشعار وی چې کله کله سړی باندې زبردست تبه نو بیا بعد عالمان پکې آیاتونه وای، څوک پکې حدیثونه وای، څوک پکې سوي د تبه د جوشه. نو ابو بکر وی كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. اشعار وی چې هر سړی ته په وخت سبا کې مرګ راشي او مرګ انسان ته د پڼو د تسمون هم زیات قریبه ده. او لوري د اشعار واورېدل حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او بلال هم تبې نیولو، بلال هم اشعار وی الا لیت شعری هل بیتن لیلة بواد حولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاه مجنة چاڑی چالا لیت شعری ہائے زما علم کے بداوی چې یو ځل به بیا خانه کعبې ته ورشم. قدرتی د مکې مکرمې مینه د صحابو په زړونو کې وه، د هر چا د خپل ځای سره مینې. که ستاسو د علاقې یو سړی هغه امریکا او لندن او عربو کې او یره چې ملازو ته یو ځل ورشم، خپل کور ته یو ځل ورشم. حب الوطن من الایمان.